بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو سره د اوبو څو مهمې ګټې شریکوم. د ګرمو اوبو څښل په خالي معده باندې او کوم مرضونو ته الله پاک شفا ګرځولی او شفا ورکوي هغه تاسو ته ذکر کوم. یعنې سخت سردردي لپاره، د وینې فشار لپاره، د وینې کموالی یعنې کمخوني لپاره، د هډوکو بندونو دردونو لپاره، د زړه ټکان لپاره، د وازد یا چربي د اوبه کولو لپاره، د معدې د تیزابو لپاره، د هاضمې یعنې کم اشتهایي لپاره او دغو مرضونو لپاره چې د سترګو غوږونو پرې تړلي وي هم کار کوي. طریقه یې هره ورځ سهار وختي کله له خوبه چې راپاڅئ نو 4 ګیلاسه اوبه به تاسو جوش کړئ. کله چې جوش شي نو لږ وخت صبر ورته وکړئ چې هغه معمولي یخې شي. ډېرې ګرمې نه، یعنې دومره ګرمې چې شونډه ژبه ونه سوځوي. نو همدا 4 ګیلاسه اوبه به په نهاره وڅښئ او تر 45 دقیقو پورې باید تاسو هیڅ خوراک ونه کړئ. بعد د 45 دقیقو نه کولی شئ چې خوراک وکړئ، خو په یاد ولرئ چې کله مو خوراک کوو نو تر 2 ساعتو پورې به اوبه ورپسې نه څښئ. بعضې کسان وي چې سهار په ناره له اوبو څښلو سره بلد نه وي او کوي هم نو 4 ګیلاسه ورته لوی مشکل ښکاري، خو دوی د کوشش وکړي چې 2 ګیلاسه څښي او مثال 3 دي کي 3 څښي 4 د پوره کي، نو داسې ځان دې ورسره بلد کړي چې باید روزانه دی 4 ګیلاسه اوبه پوره وڅښي. نو کوم مرضو لپاره مثال الله شفا ګرځولی د هغو مرضو یادونه ته کوم. د شکر مرض والا باید تر 10 ورځو پورې اوبه وڅښي. د فشار مرض والا هم باید تر 10 ورځو پورې اوبه وڅښي. د معدې مرض والا باید 10 ورځو پورې اوبه وڅښي. د سرطان مرض والا باید 9 میاشتې پورې اوبه وڅښي. بې اشتهایي یعنې د هاضمې مرض والا باید تر 10 ورځو پورې اوبه وڅښي. د غوږونو یا مثال د پوزې یا مثال د سترګو یا د ستوني درد والا باید 20 ورځې پورې اوبه وڅښي. د زنانو میاشتنی مرض هغه پرې مربوطه مرضونو وال باید 15 ورځې پورې اوبه وڅښي. د زړه مرض وال باید تر 10 ورځې پورې اوبه وڅښي. د کمخوني یعنې مثال د وینې کموالي وال مرض باید تر 10 ورځې پورې اوبه وڅښي. د زیات وزن لرونکي کسانو باید یعنې چربي یا وازده لرې کوي هغه کسان باید تر 4 میاشتې پورې اوبه وڅښي. د فلج مرض وال باید 9 میاشتې پورې اوبه وڅښي. د سخت سردرد مرض وال باید 3 ورځو پورې خامخا حتمن وڅښي. تنفسي یعنې مثال د ساه مرض وال باید 4 میاشتې پورې اوبه وڅښي. دا مې هر څه واضح تاسو ته یاد کړل، په دې خاطر تاسې پرې پوه شئ. خو دا اوبه څښل مسلسل دی، یعنې خامخا روزانه به یې څښي، قضایي به نه کې راولي. یعنې مطلب نن یې وڅښلی سبا ونه پاتې بله ورځې بیا څښي بیا 10 ورځې مسلسل وڅښي بیا 2 ورځې کې پاتې نه، مسلسل به دوامدار په خپل ټاکلي هدف ته ځان رسوي کوم ما تاسو ته یاد کړل. نو الله دې وکړي چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي، د تاسې د روغ او ښه صحت په هیله او په دعاو کې ما هم در سره یاد ساتئ. نو ملګرو ویډیو شیر کړئ چې تر څو نور کسان هم له ګټې پیدامند شي.